بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا د همیش دپاره چې کوم دی نو مونږ ستاسو په خدمت کې راځو. لیټ یې راځو او لیټ داسې راځو چې بس خیر دی. دا ملک دی زمونږ او په دې کې به هر څه کېږي. کله به لیټ راځو، کله په وخت به راځو، خو روټین داسې جوړ دی چې همیش دپاره به لیټ راځو، خو په هغې به راته بښنه کوئ. تاسو دې دپاره لیټ راځم چې دا بعضې مینهوال راته ګیله وکړي، وایي ته مونږ روټۍ ته نه پرېږدې. نو زه یم دا 2 بجې خلکو د روټۍ ټایم ټاکلی، نو زه دا 15 منټه چې کوم دی نو دا د روټۍ دپاره شو. بهرحال تاسو به هم چې کوم دی نو خپل ځان به م برابر کړی، له خیر سره مونځونه به م کړي، روټۍ به م خوړلي ورسره. دا بعضې نیم خلک پکې ډوډۍ ورته وایي. بلکل به زمونږ خپلې ژبې دي، د هغې لهجې لږ شانتې بدلې دي. نو یوه پښتو ده، خو بهرحال تاسو به چې کوم دی نو هم د خپرونې به انتظار کوئ. نن ډېره ښکلې ورځ ده چا دپاره، بلکې لږو خلکو دپاره به داسې لږه سخته ورځ وي او ډېرو خلکو دپاره به ډېر د خوشحالۍ ورځ به وي. والدین به خوشحاله وي او استادان صاحبان لارښودان به خوشحاله وي او بیا خصوصا بیا به چې کوم دی نو هغه نوی کول به خوشحاله وي، کوم چې نن د هغوی ریزلټونه چې کوم دی نو د میټریک د 9 او د 10 چې کوم ریزلټ دی، د اس ایس سی ریزلټ ورته وایي، هغه چې کوم دی نن پښتونخوا کې چې کوم دی نو هغه اناونس شوی دی. او دغه سره چې کوم دی نو د ډېرو خلکو دپاره به د ښه زیري باعث جوړ شوی. مونږ هم د پوره ټیم د پوره پلیټفارم د افغان ټي د پلیټفارم د طرفه ټولو کامیاب سټوډنټانو دپاره نیکې هیلې هم لرو او هغوی ته د خوشحالۍ او په دې موقع باندې مونږ هم ورسره شریک یو. مونږ ورته د زړه د کومې نه مبارکباد ورته وایو. او بیا هغې کې چې کوم بل کیټګري راشي چې هغه سټوډنټان چې هغه کالو سر ټول هر څه پرېښي، والدینو د هر څه نه منې کړي او بس بلکل د صرف کتاب ته او صرف د هغه یو ټارګټ وي چې به میټرک کې به پوزیشن اخلم. د هغوی صرف پاس کېدو ته صرف نیت نه، د هغوی نیت د ټاپ 20 پوزیشن دپاره یي، د ټاپ 50 پوزیشن دپاره یي. نو هغوی دپاره هم هغوی ته هم ډېر مبارک شه. او یقینا د هغوی وایي محنت په دنیا کې محنت د چا میراث نه دی او دغه محنت چې کوم دی نن به د هغوی محنت په وجه باندې به نن مخکې راغلي. نن به هغوی چې کوم دی نو خوشحاله به وي، والدین به یې خوشحاله وي. ټولو ته مونږ د زړه د کومې نه مبارکباد هم وایو. خوشحالیانې دې ورته الله تعالی مبارک کړي، والدینو ته دی د خدای پاک ورته بختور کړي او نور چې کوم د هغوی مخکې راتلونکي مستقبل دی الله تعالی د هغوی کې اسانتیا راولي او روښانه دې کړي. دوه څیزونو کې به خبرې کوم او 2 څیزونه دغه دي چې په 2 موضوعاتو به خبرې کوم. یوه موضوع خو همدغه ده او خوشقسمتي هم دا ده چې کوم نن میلمه هم مونږ سره دی نو هغه هم د 2 څیزونو سره واسطه لري. ادب د لارې د ادب باندې به هم خبرې اترې کوو، د تعلیمي هلو ځلو سره به هم په دې چې نننۍ ورځ مناسبت سره په دې به هم خبرې کوو. نو دا ښه ده چې هغه زمونږ چې کوم میلمه دی هغه په دې 2 څیزو باندې عبور لري او واسطه هغه بل او بلا واسطه دواړه تړون چې کوم 2 څیزونو تعلق چې کوم دی نو هغه دغه سیکټرو سره دی. څو موده مخکې تللي وو داسې د ملکنډ سیمې ته او د ملکنډ سیمې ته چې کوم دی نو بټخیلې ته لاړو. بټخیله کې چې کوم دی نو څه خپرونې م درته راوړې وې چې هغه خلکو ډېرې وستایلې او زمونږ هم یو تاریخي ویزټ و. تاریخي ویزټ به درته ځکه ووایم چې تللی وم یو څیز دپاره او هلته نه مینهوال او دومره درانه خواږه خلک دي چې هغوی د چا خبره وایي. زه تللی وم وړوکې اکثره ورکوټه شاپر مې وړه، هغوی راته پتیله ډکه کړه چې دا ځان سره یوسه بس کور کې به م خلک وخوري. نو بهرحال مونږ خو یو ټارګټ له تللي وو، خو چې هلته لاړم نو هلته راته دومره خپرونې راته راکړې، دومره مینه یې راته راکړه چې یقین وکړه تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغه خواږه د هغې خوږو هغه ذایقه چې ده هغه مو لا خوله کې ده، هغه مو لا چې کوم دی نو ختمه کړې نه ده. او الله دې کړي دا نور هم سیوا شي او د هغې وجه دا ده چې سیوا کېږي ځکه چې هغوی خوږو له چې کوم دی نو څنګه د شاتو مچۍ د خوږو له راځي دغسې هم هغه کیسه داسې زمونږ تر منځه جوړه شوه. لیاقت علي سیماب صاحب په دې برخه کې به نه هیرو چې د هغې د وجې ډېر هغه د چا خبره چې
یو بل سره به د سوشل نیټورک د لارې به مونږ لیده کاته به کېده خو هغه بای فیس لیده کاته به نه وشي. د هغې د وجې چې کوم دی نو ډېرو ملګرو سره هلته د ملکنډ سیمه کې چې کوم د ادب د لارې کوم ملګري دي ټولنې دي په حجرو کې نور داسې خلکو سره داسې لیده کاته وشو خبرې اترې وشوې خپرونې وشوې او میشن زموږ د ټولو یو دی او میشن دغه دی چې د خپلې پښتو خدمت وکړو او خدمت دغسې ده چې مونږ دا لفظ وباسو په دې لفظ سره زما اتفاق نشته دی زما اتفاق ځکه نشته دی چې په کار ده چې داسې وشي نه په کار نه ده مونږ یې کوو بس هغه دلته څوک هم کښېني نو هغه وایي چې په کار ده داسې وشي نو هغه خو زه هم ویلی شم چې په کار ده داسې وشي نه مونږ یې کوو مونږ به یې کوو مونږ کړي دي او داسې طریقې سره به مونږ د خدمت به کوو که هغه په هر رنګه طریقې سره د هر انسان خپل تروسه او د خپل مختلف ذرایعو سره د ژبې خدمت کولی شي باید چې هغه د خپلې ژبې سره خپلې مورنۍ ژبې سره او چې کوم دی خپلې د خوږې خاورې سره چې مینه ساتي نو هغه هر رنګه طریقې سره کولی شي. نو بیا هلته نه مو خپرونې راوړې د بټخیلې سیمې نه نو ځکه مې دا ریکیپ مې ځکه کولو چې د خلکو په ذهنونو کې دا ریکیپ کینی ما سره هم د بټخیلې د سیمې او چې په بټخیله ډګري کالج کې هم لارښود دی او هلته چې کوم دی نو نوی کول تیاری کام تیاری یو کام داسې تیاری چې هغه په خپله ژبه کې لیکل لوستل ویل دا به زده کوي او دا به راوړي بدقسمتۍ نه مونږ خو وایو چې مونږ پښتانه یو خو په د چا په رنګ کې د چا په سازش کې او د چا په سوچ کې داسې یو چې یو خو پښتانه خو د 90% نه زیات چې کوم دی نو سره زما داسې دي چې نه څوک لیکل کولی شي نه څوک صحیح طریقې سره پښتو لوستلی شي او نه ویلی خو شي خو هغه ویل خو د مور نه زده کوو هغه خو مونږ خپل معاشره کې چې څنګه طریقې سره زمونږ لهجې د هغې نه زده کوو نو دا هغه میلمه دی چې هغه دروند شخصیت دی چې دی په خپله ژبه کې کام تیاری او وایي چېره ساحل صاحب ته ما یو ورځ ساحل صاحب نه مې پوښتنه کوله 13 مرکه کې ما ورته ساحل صاحب تعلیم دې څومره دی وایي څلورم پاس یم نو ما ورته سر تاسو خو ما لیدلي یې چې په پېښور یونیورسټۍ کې تاسو ته پروفیسران لیکچران پی ایچ ډي سکالران ناست یو تاسو تقریر کوئ نو ما دا څنګه وایي چې څوک د خپلې ژبې مضبوطوالی او د خپله ژبه مضبوطه راټینګه کړي او خپله ژبه ووایي په هغې ځان پوه کړي دا وایي دا د هغې کمال دی وایي ته تعلیم کمال پکې نشته دی وایي هغه خو څلورم جومات پاس یم خو بلکل دغسې ده ما سره چې کوم دی نو د بټخیلې د سیمې د ادب د لارې ملګري ادبي ټولنې هم شته د هغوی به خپله د دې خپله تشریح به کوي اقبال شاکر صاحب ناست دی چې هم څه د خپل چې کوم خواږه هغه خوږو نه څه خواږه راغونډ کړي وو د کتاب په شکل کې هم ولس ته وړاندې کړي دي او همداسې هم مختلف ځایونو کې چې کوم دی نو مرکې کېږي مشاعرې کېږي دغسې نو دغه د پښتو د پرمختګ دپاره چې کوم دی نو هلې ځلې کوي اقبال شاکر صاحب ته په خپله سټوډیو کې هرکلی وایو ډېره مننه الله هم ډېر عزت وکړه هرکلی درته شاه صاحب ډېره زیاته مننه ډېر زیات زه ستاسو د افغان ټلویزیون چې څوک کتونکي دي د دې انتظامیه څوک مشران دي ډېره زیاته شکریه ادا کوم او شکریې په دې ادا کوم چې مونږ ته دغه وشي یو موقع میلاو شي چې سړی د خپلو مینهوالو سره د خپل قام سره د خپل ولس سره لکه نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي نو دغه موقع ورکول دا ډېره زیاته لکه زه اپریشیټ کوم زه ډېر زیات ډاډ او داد تاسو له در کوم چې دلته م زه کېنولم او خبرې اترې الله مې عزت وکړه او مینهوالو ته به دغه حیرانتیا وه چې پرون په ذکر کېدو نو ما هېڅ اقبال شاکر صاحب نه خبروم چې زه دلته یم وا مرکه ټاکلی شوې وه چې مرکه به د اقبال شاکر صاحب به وي په افغان ټي وي کې هم په دې ورځ باندې هم دې ټایم باندې خو دا ورته ما ویلي و چاته چې دا او چې زه کله سټوډیو ته راننوتم او تاسو مې ولیدل نو ما ویل چې دا خو خبره بل شانته ده خو به هر حال خوند یې هم وکړو او ما وی که زه ورځم او داسې ناشنا څوک ناست نو او چې تاسو مې ولیدل نو زه هم لږ داسې خوند یې وکړو مننه کومه راځو به دغه ځای ته صرف ما خو لږ شانته ریکیپ بیان کړو خو هغه ډېر درانه خلک وو چې هغوی داسې ښې ښې خپرونې هلته مو وکړې او ډېر خلکو ستایل د سوشل نیټورک د لارې بیا د ټلویزیون د لارې
ټلویزیون نه زیات سوشل نیټورک تیزي نن سبا کاغه په هر قسمه د کریټیسیزم لحاظ سره هم تیزي او نور هم هغه په باره کې راځو چې هلته مونږ خپرونې کړې وې د هغې لږ ریکیپ کړه خپل زباني چې د ملګرو څه احساسات او څه د هغې داسې ده چې مونږ خو د ملکڼ بنیادي طور داسې لږه پسمانده علاقه ده سمه نو چې د دغې شاعرانو ادیبانو ته یا فنکارانو ته داسې په سکرین باندې او په شیشه باندې اوس خو د الله فضل دی پښتو هغه بین الاقوامي ژبه شوې ده چې په 40-50 ملکونو کې د هغې که د ریډیو دی او که د ټي وي چینل یې چلېږي نو په دغه شیشو کې مونږ ته دا وشي چې موقع میلاو شي نو څنګه چې تاسو ووایئ چې د سوشل میډیا د لارې او دغه شان د ټلویزیون د لارې د هغه شاعرانو ادیبانو ته چې کوم په هغه پروګرامونو کې وو او هغه فنکارانو ته هغه سندرغاړو ته هم ډېره زیاته پذیرایي میلاو شو او د افغان ټي وي زه یو دا هم ویلی شم چې افغان ټي وي که چا هلته کې داسې ډېر بلد نه خو عدنان شاه صاحب چې د هغې سره دا یو کار وشي د افغان ټي وي کتونکي هم سیوال سمه ده بالکل بېشکه دې کې بالکل شک نشته دی مننه کومه او ډېر زیات خوند یې کړی و لاله دا راته ووایي چې یو خو مونږ ډایرکټ یو مشاعره وکړه هلته چې پکې تاسو د هغې مشاعرې خپله کوربه وایي هغه یو بل یونیک څیز و خوند یې وکړو بالکل راځو اقبال شاکر صاحب څوک دی چېرته خاپوړې چېرته کړي دي او لږ داسې پېژنګلو ډېر مینهوال به ناخبره وي ډېر به خبر وي خو چې زه د بټخیلې یم د بټخیلې کې پیدا شوی یم په کال 1988 کې ماشاءالله او سبق مې هم په بټخیله کې په پرایمري سکول سرکاري سکول دغه شانته های سکول سرکاري بیا مې په تاڼې کالج کې سبق ویلی دی د هغې نه پس بیا ما د انجینیرنګ ډپلومه یې هغه مې کړې وه په سوات کې او بس نوکري مې کوله بیا مې 14 هم پرایویټ کړی دی او 14 مې هم پرایویټ کړی دی او بس راغلی یم د پښتو د لیکچرر په حیثیت سره په بټخیله کې په دې نه وړاندې زما په مردان پوسټ ګریجویټ کالج کې پوسټینګ شوی و بیا مې په توتکان زموږ د علاقې سره ډېر ښکلی کلی دی هلته کې مې ډیوټي کړې ده او بیا اوس خپل کلي بټخیله کې زه ډیوټي کوم او لکه د بټخیلې ادبي هلې ځلې د بټخیلې سماجي هلې ځلې چې هغه د بټخیلې یوازې نه دي هغه د ټول ملکڼ ډیویژن ملکڼ ایجنسۍ او د ټولې صوبې په نمایندګۍ باندې وي بس د هغې د یو ادنا کارکون په حیثیت سره ما هلته کار کړی دی او اوس هم کوو لګیا یو او یوه خبرې لږ تصحیح کول غواړم مونږ په دې مرکو کې او په دې خبرو اترو کې ډېر خلک زمونږ دا ملګري وایي چې ګینې زه لګیا یم او زه د پښتو خدمت کوم او د پښتو ادب خدمت کوم نو دا خبره زه هر ځای کوم لکه پښتو دومره خواره ژبه نه ده چې زه دې خدمت وکړم بلکې پښتو لګیا ده او زما خدمت زه اسلام آباد ته راغلی یم نو چې فرض کا زما د پښتو سره وابستګي نه وي زما د پښتو سره مینه نه وي زما د پښتو سره هغه کمیټمنټ نه وي نو افغان ټي وي او عدنان شاه ورو او چا زه پېژندم هم نه نو دې ژبې ویونکو او د دې ژبې تاریخ هر هغه پښتون لا ډېر لوی مقام ورکړی تاسو د ساحل صاحب خبره وکړه ساحل صاحب لیوینګ لیجنډ دی اب زه وایم چې هغه ژوندی کلاسیک دی دا صرف د دې ژبې په وجه باندې دی د دې ژبې سره وابستګي ده نو دې ژبې د ساحل صاحب هم خدمت کړی دی او زمونږ هم کوي او د بل هم کوي او نو لکه دا خبره دی واضح وي چې پښتو زمونږ خدمت کوي لګیا ده څنګه څه نشو کولی سمه ده ډېره ښه خبره ده او دغه په لحظې بختوري چې مشران ناست دي پوهه مشران ناست دي نو سره زما چې څومره کشران دي هغه به زده کړه کوي چې ځینې څیزونه به داسې چې هغه مونږ ته پته نه وي بلکې ډېر څیزونه مونږ ته پته نه وي او اکثر لا زده کړم او خوشحالېږم په دې څیز باندې ډېر زیات خوشحالېږم او دا باقي چې کوم لالا تاسو خبره وکړه چې د پښتو د وجې زه دلته یم نو ساحل صاحب هم دغسې سوال زما دغه و چې ما ساحل صاحب لکه ستاسو تعلیم څلورم دی او بیا ما لیدلی چې پی ایچ ډي سکالرز او لوی لوی پروفیسران تاسو ته ناست دي نو مثلا د پښتو وجه ده وایي ما دا راټینګه کړې که نه وایي دا مې راټینګه کړې ده نو وایي د دې د وجې او د دې ژبې خلک څوک لګیا دی چې دا ژبه لکه یا زمونږ د ورکېدو طرف ته او یا لکه د دې اهمیت کمېدو طرف ته خو زه داسې نه ګڼم زما په خیال سره دې ژبې
په زرګونو کالو باندې په دې لږ غونډه ځای کې د ډېرو لویو ریاستونو په منځ کې لکه د هند او د چین او د فارس او د دې وسطي ایشیایي ریاستونو د دې په منځ کې په دې وړوکي ځای کې د ژبې د تهذیب او د قام ځان ژوندی ساتلی دی او زما دا یقین دی چې د قیامته پورې که څو ژبې پاتې کېږي نو په هغې کې به یو پښتو وي. سمه ده. لاله زیان چا ورته رسولی، نقصان ورته چا رسولی؟ داسې ده چې دا ډېر اهم سوال دی او ډېر د دې ډېر اوږد جواب دی. د ټولو نه اول خو زه به دا وګڼم چې زه به ریاست یاد کړم، زه به حکومت یاد کړم چې دې ژبې ته تر اوسه پورې حکومتي سرپرستي په تاریخ کې چېرته نه ده حاصله شوې سوا د دوو ځایونو نه لکه افغانستان، لوی کور افغانستان چې دی هلته کې د قامي ژبې یا د سرکاري ژبې په حیثیت سره پښتو نمانځلی شوې هم ده او هغه قدرولی شوې هم ده. او یو د سوات ریاست چې و چې میاول جانزیب نو د سوات په ریاست کې پښتو سرکاري ژبه وه. نور په سلونو کاله په هندوستان پښتنو حکومت کړی دی خو پښتنو په خپل دربار کې د پښتو هغه کار نه دی کړی چې کم پکار و. نن چې پښتو دومره وروستی ده نو زما په خیال سره دې ته سرکاري سرپرستي نه ده حاصله شوې. بیا خبره دا ده چې دا د مارکیټ ژبه نه ده پاتې شوې. د مارکیټ ژبه په دې نه ده پاتې شوې چې په پښتو باندې خو نه چاته نوکري میلاویږي، نه به چېرته چاته پرایویټ میلاویږي او نه به چېرته حکومتي میلاویږي. نو د مور و پلار د لاسه د پښتنو مشرانو د لاسه هم لکه په دې باندې خوشحالېږي چې زما بچی انګریزي ووایي او ساینس ووایي او ډاکټر شي او انجینیر شي او څه شي او څه شي خو دی د پښتو سره وابسته نه دی ساتلی. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې دا ماډرنیزم چې کله راغی، دا سوشل میډیا چې کومه راغله، دا ټي وي چې کوم راغی، نو د دې سره خو د مغرب او د څه د مشرق نه څه داسې ثقافتي یلغار هم راغی. نو په ثقافتي یلغار کې هم زموږ ژبې ته نقصان ورسېدو. او که چا فرض که د دې ژبې د کمرشل کولو کوشش کړی دی نو په داسې انداز کې کړی دی چې د هغه شاعري هغه یې د معیار نه غورځولي ده. د دې ژبې فلمونه یعنی زما اوس هم یاد دي چې ما د خپل کور د زنانو سره د پښتو فلمونه لکه اوربل فلم او خانه بدوش فلم او دا ما کتلي دي. نن ته لکه د پردی زنانه چې پکې ناسته وي نو ته د پښتو ډراما یا د پښتو فلم نشي کتلی. اوس که فرض که دغه پروډیوسر دی، که دغه اداکار دی، که دغه لیکوال دی، که دغه هر څوک دی نو ده ورته هم ډېر زیات نقصان رسولی دی. زما په خیال سره پښتو چینلې چې کومې دي دیو له هم لکه اوس عدنان شاه ناستې ښه په پښتون لباس کې ناستې ښه د پښتون وطن سړی دی ښه په پښتنه ژبه کې لګیا دی. خو بعضې چینلې داسې دي چې زه ورته ګورم نو چې د هغوی کوربا یا اینکر داسې ناست دي چې هغه د پښتنو په لباس کې هم نه وي، د هغه لهجه هم د پښتنو نه وي. که زمونږ خویندې پرې ناستې وي دا اینکر نو هغه هم داسې نه ښکاري چې ګینې دا پښتنې دي. پکار دا ده زه ناست یم په دې لباس کې، عدنان شاه په دې لباس کې ناست دی، زمونږ انداز هم د پښتنو دی. نو د دې سره به لکه زه فرض که یو سیمبل شمه، عدنان شاه یو سیمبل شي، نو زما طالب علمان که دا ګوري نو ما هم به فالو کوي او تا به هم فالو کوي چې زمونږ مشرانو دا جامې اغوستې دي او زمونږ د مشرانو د خبرو انداز هم دا دی. نو لکه زه د چینج یا د بدلون او یا د ترقۍ خلاف نه یم. ترقي په دې جامو کې، په دې لهجه کې، په پښتنو اجره کې او په پښتون جومات کې هم کېدی شي. د هغې دپاره ضروري نه ده چې زه لکه هیر سټایل او یا څه نور څیزونه بدل رابدل شم. نو به هر حال ژبې ته من حیث القوم مونږ په شریکه نقصان رسولی. خو یو خبره زه بله کول غواړم چې پاللي چا ده؟ پاللي شاعرانو ادیبانو ده، د قلم خاوندانو ده. او هغه شاعرانو ادیبانو چې کم شاعران ادیبان غریبانان دي، نه چېرته په غټو غټو چوکو باندې ناست دي، نه چېرته بس ځان له 2 پیسې ګټي او یو پیسه خپلو بچو له رزق او یو پیسه چېرته په مشاعرو او سیمینارونو، کانفرنسونو، مخکتنو، کتابونو چاپ کولو باندې لګوي. اوس داسې وشوه چې اوس زما په خیال سره پښتو ترقۍ طرف ته روانې شوې ده. تیر صوبایي حکومت د عوامي نیشنل پارټۍ او پیپل پارټۍ حکومتو هغې پښتو د 12مه پورې د لازمي مضمون په طور باندې د اسمبلی نه قانون سازي هم کړې ده. د هغې دپاره کریکولم کمیټي جوړه شوې وه، نصاب سازي هم شوې ده، اوس کتب سازي کېږي. نو زمونږ دا امید پیدا شوی دی
چې پر روان 2 کاله کې بعد د 12مه پورې پښتو لازمي مضموني نو چې دا کله لازمي مضموني دا خبره ما مخکې هم کړې وه نو په دغه صوبه کې چې څومره پرایویټ سکولونه کالجونه دي څومره د حکومت سکولونه کالجونه دي نو هلته به د پښتو د استاد خامخا ضرورت دي نو چې د پښتو د استاد ضرورت شو نو دا د مارکیټ ژبه شوه لکه انګریزي چې زمونږ فرض که ما مخکې مو ویلي انګریزي چې فرض که زمونږ یو ملګری وکړي نو چېرته په سلو کې یو یا 2 کسه د مقابلې امتحانونو ته لاړ شي او یا چېرته بهر ملکونو ته نور په دغه کالجونو کې د انګریزي پروفیسران لګي نو که پښتو د 12مه پورې لازمي مضمون شي نو پښتو چې څوک کوي 14 پکې پاس کوي ام فل پی ایچ ډي پکې کوي نو په کالجونو کې په سکولونو کې به هغه ته نوکري هم ملوي لاله تاسو خبره وکړه چې سوشل نیټورک کې هغه مغربي الغار کې هم دغه ژبې ته نقصان رسېدلی دی خو د هغې سره سره موږ ګورو چې یو کریشن هم شوی دی که موږ وګورو نو لیکل یا زموږ چې کوم سرچ انجن دي هغه هم پښتو کې راغلی او هغې سره پیله به دا څیز نو اوس که زه کتاب نه لرې یم خو زه ډایرکټ سرچ انجن ځان ته دغه کوم او د هغې په ذریعې سره زه پښتو لیکلی هم شم لوستی هم شم کتی هم شم نو هغه ته په کوم نظر ډېر زیات ښه کار شوی دی لکه ما خو تاسو ته ووایي چې دا 40 او 48 ملکونو ته او یا د سوشل میډیا باندې نو پښتو لوستونکي او پښتو ویونکي او د پښتو کتاب اخیستونکي خلک پیدا شوی دی او دم د سوشل میډیا سره شوي خو زه دلته یو خبره کول غواړم کله نه کله لکه ما وایي چې ما ته به کله موقع میلاویږي چې زه دا خبره وکړم د ټولې میډیا دپاره د الکترونیک میډیا دپاره زه کله کله کور ناست یم نو د اردو دا ټولې چینلې چې ګورم د پښتو دا ټولې چینلې چې ګورم نو تاسو ته دې یاد وي ما ته پوره فیګرز نه دي معلومه خو زمونږ په وطن کې د 80% ما ته چې اندازه څنګه لګوم دا غریب خلک دی د دیو نه کمپیوټر ته رسایي شته د دیو نه ټلویزیون ته رسایي شته نو دغه چې ټلویزیون ته چا رسایي ده بیا په هغې کې ماغوندې خلک هم دی او د میډل کلاس هم دی او د اپر کلاس هم دی نو زه چې دا څومره پروګرامونه په دې ټي وي ګانو باندې ګورم په ټي وي ګانو نو دا ماته داسې ښکاري چې دا د دې اپر کلاس لپاره تیار شوي لکه په هر چینل باندې به بخښنه غواړم په هر چینل باندې به د کوکینګ پروګرام کیږي په هغې کې به داسې انګریډینټس دي یادوي چې ما غوندې زموږ په کور کې خو هېڅوک پېژني نه د دې سره به څه چل کېږي نو د دې میډیا دا خو به د دې قوم تربیت کوي که نه پکار دا ده چې دوی خپل لیول داسې کړي چې عوامېږي د هغه عوامو دپاره چې کوم په دې ډېرو محلونو کې یا په دغه کې په عامو کورونو کې اوسېږي عام بس چېرته ټماټر مرچکي پیاز الو دې ته یې پروچي دا داسې ګران ګران نومونه لکه کله ناکله کور کې خپل بچي هم تپوس وکړي وایي په دې ټي وي باندې دا پلان کې داسې نوم یې اخیستی چې دا داسې شی دی نو بیا زه هم نه پېژنم چېرته ډکشنري پسې ګورو بازار کې پسې ګورو بعضې څیز داسې ایسي لکه هغه نوم ولا هغې بدل کړي حالانکه زموږ خپل یې څیز چې یاره دا د موږ وچه دڼیا وایو خو هغوی ورته یو بل نوم اخلي که نه دغه څیز بل راځو لاله ادبي ټولنو په اړه باندې راځو څه وخت شوی دی چې یو تاسو یلغار ویل زه یم چې د ادبي ټولنو طوفان راغلی دی چې زیات شوي دي هر سوسایټي کې یو ټرینډ جوړ شوی دی که کومې سیمې ته ځي ستاسو سیمې ته ځي نور صوابۍ ته ځي صوابۍ کې هم بیا بلا یوه ټولنه به اوس چې زه ځم د ما تېر 4 کالونه صوابۍ ته تګ راتګ دی اوس پکې زیات دي مردان ته ځم اوس پکې زیات دي دی کمپټیشن ته په کم نظر ګورئ دا ډېر زیات صحتمند مقابله زه دې ته ویلی شم دا ضروري نه ده چې هر سړی د رحمان بابا شي او هر سړی د خوشحال بابا شي او هر سړی د غني خان او حمزه بابا او ساحل صاحب او اندیش صاحب او عباسین صاحب شي خو دا یو چاڼ خو راغلی دی بس خلکو ته ورغورځېږي او چڼېږي او مطلب څه ترې پاتې کېږي او څه ځي او څه لږ مقام ګټي څه ډېر مقام ګټي او څه ډېر زیات مقام ګټي زه دا وایم مثلا بله ورځ په یو چینل باندې پاکستان په قومي چینل باندې د پښتنو د سپکاوي یو هڅه شوې ده زما په خیال سره زه یم چې نو زه دا ویلی شمه چې په ټوله صوبه کې او په ټوله دنیا کې پښتون لیکوال او قلمکار را پاسېدو دا خبرې هایلایټ کړه او چې کله بیا مونږ رالو په پریس کلبونو کې او په پېښور کې دلته په اسلام آباد کې بله ورځ مونږ په پرونه بل ورځ اکاډمي ادبیات کې
نو بیا پولیټیکل خلک هم راویښ شو او دا هم ډېره زیاته خبره ده او د ادیبانو شاعرانو کار هم دا دی چې ایشو به دوی راچوته یو پولیټیکل خلک به بیا هغې پیدا کوي که نو که فرض که دا دومره ټولنې نه وی لکه پرون زه خو په دلته په اسلام آباد کې هم پرون په بټخیله کې زه د کومې ټولنې صدر یم مرستیال لیکوال ملکڼ ګوهر علي ګوهر صاحب بختروان عمر خیل صاحب باچا سعید صاحب رسا صاحب اسلم سالک صاحب ټولو ملګرو په ملکڼ پریس کلب کې یو احتجاجي مظاهره دا ډیره خبره وه چې هغه په یو ورځ باندې د کویټ نه د جنوبي پښتونخوا نه والا تر پوره پښتونخوا کې دغه څیزو دې کې یو خبره نو د دې ټولنو سره زه لږ وضاحت به کول غواړم دې ټولنو سره په معاشره کې هغه بیداري شروع شوې ده لکه د پښتو په حواله سره د پښتونولۍ په حواله سره په پښتنو باندې د دې یلغار په حواله سره ایون د دې دهشتګردۍ په حواله سره نو د دې ټولنو کردار چې دی زه خو یې ډېر زیات صحتمند ګڼم او د دې ولس چې دا څومره تربیت کیږي نو حالانکه دا د سټیټ ذمهواري ده یا چېرته د پولیټیکل پارټو ذمهواري ده خو دغه ذمهوارۍ دا وړې وړې ټولنې سرته رسوي او زه وایم چې څومره دا ټولنې زیاتیږي هغه د مقابلې رجحان به پیدا کیږي او پښتو ته به د دې نه وده میلاویږي او پښتون ولس ته به د دې نه وده میلاویږي پښتون ولس ما د یو شاعر په حیثیت سره پیژني لکه زه که فرض که د شاعرانو صف بندي څوک کوي نو زه به د ټولو په آخري صف کې یم نو ما خلک پیژني او زما خبرې ته غوږ هم ږدي نو بیا زموږ مشران چې دي هغوی ته خلک څومره غوږ دي نو د دې ټولنو اهمیت چې دی ډېر زیات دی او زه دا هم وسویم دې حکومت دا اوس حکومت چې روان دی په دې صوبه کې د خیبر پښتونخوا کې نو شاعرانو ادیبانو له وظایف هم ورکړي دي داسې ثقافتي هلې ځلې هم کړي دي خو دا ډېرې زیاتې کمې دي که دې شاعرانو ادیبانو لا او د دې شاعرانو انفرادي طور دې نه کوي ټولنو لا ټولنې دې رجسټر کړي د ځان سره د هغې کیپیسټي دې وګوري د هغې کار ته دې وګوري د هغې تاریخ ته دې وګوري او د دې ټولنو نه دې په ټولنه کې کار واخلي د دې ادبي ټولنو نه او د قام تربیت به دا ټولنې کوي او کوي یې لګیا دي زه خپل ذاتي ستا سره یو خبره شیر کوم په 2008 کې چې کله په سوات کې مونږ به داسې خلکو به اورېده چې یاره یو چینل دی او د هغې نه څه خبرې کېږي او د پاکستان خلاف کېږي او د دې خلاف کېږي او دا کېږي هغه چینل مونږ هم یو خپل ملګري مونږ کېناستو یو 2-3 شپې مونږ د هغې هغه خبرې واورېدې او مونږ چې کله کېناستو نو مونږ ویل چې یاره د دې څیز نه خو څه بل شخړه جوړېدو واله ده او په دې وطن کې څه کېدو واله دي او په 2008 مئی کې 9 11 مئی و غالبا زه خطا کېږم نه موږ په بټخیله کې یو امن کانفرنس وکړو 3 ورځنی امن کانفرنس او کتاب میله چې په هغې کې به زرګونو کتابونه موږ کېښوده په هغې کې موږ دستکاري وکړه په هغې کې موږ د ټولې صوبې نه غټو غټو شاعرانو له فنکارانو له او د سیول سوسایټي خلکو له ایوارډونه ورکړل د ښځو دپاره هم پکې یوه ورځ مقرر کړه هغه وخت چې و افراسیاب غټک د رولینګ پارټي یو سړی او عاقل شاه صاحب او همایون خان او غټ غټ منسټران مونږ راوستل او په هغې زمونږ تیم دا و چې بهی دلته څه چل ګورې را روان دی مونږ د هغې مخنیوی کوو او زه په دعوه سره دا وایم لکه چې په ریکارډ یو خبره راځي چې زمونږ کلی بټخیله ملکڼ ایجنسي خواوشا په دې انسرجنسي کې په ټول ملکڼ ډیویژن کې د ټولو نه کم متاثره شوي ده او دا په دې کمه متاثره شوي ده چې موږ د اویرنس په حواله سره چې ګورې ځان دغه ساتل یو تیاری مونږ کړی نو دا ټولنې ډېر څه کوي لګیا دي سمه یو شاعر ښه لیکلو کې محنت وکړي وخت خپل پرې ولګوي او ښه لیکلو کې ښه سندرغاړی ښه هنرمند یې ووایي د پاسه پې نور څه چلو شي چې څنګه تاسو ویل چې زه یې فیملي سره یو ځای نشم کتی ذموار بیا څوک دي او د چا حق دی چې هغه په دې باندې یا خو کاپي رایټ سیسټم خو دلته شته دی خو امپلیمنټیشن یې نشته دی او بیا ولې شاعر دومره کمزوری شو یا هغه چې دومره درانه الفاظ لیکي چې هغه چې په یو محفل کې زه یم چې زرګا خلک ناست وي هغه واه واه وکړي او چې دومره درون الفاظ لیکي او بیا په یو وړوکې غونته کې ادنا سړی چې کوم دی نو هغه چې د ټتو پتو پروډوسر او دغه به چې په یو څیز وکړي چې څوک پې وګډوي داسې نو هغه الفاظو تهذیق او د شاعر تهذیق او هغه څنګه په شاه صاحب په ترقي یافته دنیا کې او په مهذبه دنیا کې
داسې خبرې دي. ما بل ورځ په یو چینل باندې دا شیخ رشید صاحب اورېدو، نو هغه ویل چې ما په یو فنکشن کې یا په یو ځای کې خبرې اترې کړې وي او د دنیا کومو چینلونو چې هغه د کوټیشن دپاره وړاندې کړي دي، نو ما ته د هغې پیمنټ د هغه ځایږي نه کېږي. که چېرته $10 لري دي او که $100 دي او که 1000 دي، خو ما ته زما اکاونټ ته هغه راځي چې زما خبره کوټ کوي هلته. دلته هغه چل نشته. دلته یو خبره خو بله هم ده که نه، لکه غزل زه ولیکم او کرن خان یې ووایي او بل یو سړی پرې راشي او دغه ستاسو دا خبره دا چل ورسره وکړي، نو چې ما ته څوک وایي چې ستا غزل دی او وایي داسې چل ورسره شوی دی، نو زه ښه خوشحاله شم. لکه زه ځان علامت ګڼم د دې لپاره. زه په دې خوشحاله شم چې زما غزل چېرته تورسري بې ګډه شوي ده او داسې ده او خلک بې ګوري او داسې ده. نو شاعرانو له هم دا پکار دي. لکه زه خو په دې سکرین باندې دا خبره کوم چې ما دا شاعر دا سندرغاړي الله دې ورسره ډېر زیات ښه وکړي، زما ډېر قدر کوي، ما ته مشر وایي. نو سندرغاړو بس زما د کتابونو نه چېرته غزل راواخله ووایه او داسې وکړه. دا لکه زه علامتي طور دا خبرې کوم د ټولو شاعرانو دپاره. بیا لکه شاعر له دا هم نه دي پکار چې دی په سندرغاړي پسې ګرځي چې ته زما څیز ووایه، او بیا د هغې نه پس که څوک پرې د پاسه سره ډبینګ مبینګ او څه څیز بې کوي، نو هغه هم نه دی پکار چې په کلام کې زوري. سندرغاړی به یې وایي چې کلام د سچویشن سره مطابق کي، نو هغه شانته به هغه ډیل کیږي. نو زما دا خیال دی چې لکه اخلاقي طور دغه پروډیوسران، دغه ډایرکټران، دغه فنکاران پکار دا ده چې د چا نه اجازت نه یې اخیستی، ښه باقاعده طور قانوني طور اجازت نه یې اخیستی. پیسې خو لویه خبره ده، پیسې لویه خبره ده چې د چا نه اجازت نه یې اخیستی، نو نه دی کوي داسې. او د دې سره پښتو ته هم نقصان رسي او د دې د شاعر هغه شهرت ته هم نقصان رسي او د سندرغاړي هغه شهرت ته هم نقصان رسي. سمه ده خبره ترې به ډېرې کېږي، ورسره کوم تاسو کوي او مینوال به هم ورسره په لاین باندې بخلو چې د ولس فیډبیک هم ضروري دی. کتونکو راتلی شي 2335153 او تاسو مونږ سره خپله رای بغیر د څه فرمایش په نه کوئ، فرمایش بالکل نه کوئ، خو چې کومې خبرې مو کې په هغې کې به تاسو خپل نظر را سره شریکوئ او نظر دغسې چې نن به ماشومان له هم کال نه ورکوئ، ځکه چې ماشومان بیا هغوی سره زما اړه کېږي چې نور ورسره زه ماشوم شم نو بیا هغه ټایم به مونږ وایو ټایم قیمتي شي. نو داسې ده چې راځئ به تاسو د ټلیفون په لاره مونږ به خپل ګپ شپ به هم لګو او تاسو به چې کوم دی نو امید ساتم چې نظر به مو ښیي. سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او د ټي وي نه لرې حبیب الله خبره کوم جی. حبیب صاحب جوړ په خیر تکړه. څنګه وږي خیر ټیک ټاک دی. مونږ خو بس لش پش له خیر سره تاسو نه باور چې تاسو څنګه یې. څنګه وږي بالکل ټیک ټاک یو. تاسو څنګه؟ مننه مو کومه خبرونه به زما خیال دی امید کوم چې اورئ به او څه ناڅه به ذهن ته به راغلي څه سوال به هم ستاسو پیدا شوی که پیدا شوی او که نه پیدا شوی نو نور پې تاسو خپل نظر ولرئ. زه د ملګري د سدي سره په اتفاق لرم. قربان میډیا خو لکه څنګه لکه سدي څنګه ویل چې زموږ د قوم پرورش کوي، داسې انګریډینټس داسې خبرې دي نه چې هغه موږ لکه فرض کړو نه پېژنو. دا خبره ډېره زبردست وه او دې خبره ډېر زیات اتفاق لرم. سمه ده ډېره ښکلې خبره مو کړه حبیب صاحب، الله مو ژوندی لره، خوشحاله اوسئ او نړۍ مننه مو کومه چې خپل نظر مو را سره شریک کړه. او ډېره مهرباني. او زه دا حد زما حد او دا زما بهادر دی، زما مشر دی، زما دغه دی چې کوم د پښتو د ژبې دپاره د پښتو د کلچر دپاره هر ځای باندې اواز لري او خوشحاله دي آباد لري هغه پښتانه چې پښتو دپاره هر ځای کې اواز کوي. ډېره نړۍ مننه کوم. خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام. حبیب الله صاحب الله دې ډېر خوشحاله ساتي چې را سره خپل ستر نظر شریک کړو. سلامونه. سلام علیکم. وای ماشومان چپ کا پهلا نو پس تا غینه بیا راځه بیا بل یک شانتي خوندو کی ما پهلا سر کې د ماشومانو ذکر وکړو او دا غټیم اکثر لای چې مطلب لوخي موخي پراتی او هغه د مون خويند مند یوزګار نه ځکه ماشومان ډیر زیات جاړي. سلامونه. وعلیکم السلام. حسنان بھائی خیر. قربان جوړ په خیر تکړه. وعلیکم السلام. ډیره مننه جی. مننه کوم لالا وای کنه څنګه چل دی؟
خیریت دې زه خو داسې ملنګ غوندې سړی یم فوجي نامه مې راخله او سنګل مور یم ماشاءالله ماشاءالله سیمګل نه خفه یم تاسو ورته زما خفګان رسولی دی که نه خوشحاله وشي صحیح ده فوجي صاحب دا راته ووایه چې خپرونه اورې لګیا یې څه دي پکې داسې ذهن ته راغله جی خپرونه خو ډېره خپرونه او دا مېلمه خو هغه نه پېژنم خو اوس مې په شیشه ولیدو سمه ونه پېژنم کېدای شي ډېرې غزلې څه مې دا اورېدلې دي ښه دي خو زه دې رحمان بابا ته ځم او د ډېرې ښکلې خبرې وکړې او د پښتو لپاره خو بالکل داسې هغه وکړه چې په ټوله دنیا کې اول نمبر خبرې همدې شاعر الله دې دا هم خوشحاله سره ډېره نړۍ مننه کوم لاره لکه شاعران داسې دي اوس هغه زه یو خبره ده جی چې اوس زه یو غزل دی ټول دی کې او نامه ورته زه ورکړم نو داسې شاعران هم ډېر پیدا شي سمه دا یو بل سوال دی ذهن کې مې شته دی خو الله دې پکې خیر واچي نو اوس هغه دا ګانا یو لغه دا ګانا دی غزل تجربه غټ کېدم زه به نه راځم صحیح ده تاسو هم په زړه غټه تیږه کېدئ نن به نه لګوم جی هغه شاعر د خیر لکه دا شاعر ځان د لیکلې ده دا شاعر خدي د بل یو شاعر ګانا ده صابر ورکړي سمه ده ډېره مننه وعلیکم السلام کم ټیم کې چې الفاظ وي هغه په شروع الفاظو کې پوه شوم بیا الفاظ داسې کیټي شو که ما یې داسې راته نن فرمایش کړي نو ما ځکه چې په اړه به ته هم کلکه تیږه ږدي چې نن ورته سندره نه لګوم لالا کتونکي دي او هغه ناست دي روزانه را سره بلد دي نو هغوی بیا خفه کېږي نو دا به هم د دوی هغه به هم ځان سره شریکوو سلام علیکم وعلیکم السلام او د چا کالو ستاسو نیټورک کې به مسئله لږ شانته ځای بدل کړي پس د هغې نه ټرای وکړئ امید لرم چې ستاسو اواز به هم ماته بهتر راشي زما اواز به درته هم بهتر راشي خبرې به خشته وکړو سلام علیکم وعلیکم السلام بس حال بالکل برابر دی قربان خپل حال نه وایه مندرین خبرې کوي څوک امجد اسلام صاحب څنګه تاسو ښه یئ قربان مهرباني ډېره مهرباني امجد اسلام صاحب ډېره مننه پروفیسر صاحب خو اول د دې خبرې موږ ډېره ستاینه کوو چې دوی واقعي چې دلته په دې زموږ په خاوره باندې چې کوم اور لګېدلی جی نو دا هغه خلک دي چې دا هغه اور خلافولی دي راپاڅېدلي سمه ده موږ واقعي چې دا دې ته ډېر د دغې منځ تللو ته موږ له دوی په ډېر ښه نظر سره ګورو سمه ده په یو سوال کې بل کوو چې زموږ دا مدیر چې د پښتنو په دې ځمکه باندې اور لګېدلی دی او چې دا اور اوس هم جاري دی او دا لکه د دې د ختمېدو دا موجوده حالات کې څه پته نه لګي سمه ده چې هغه د پښتون د حقوقو دی د پښتون د وسایلو دی د پښتون په ځمکه باندې دی د پلر او بر پښتون دی آیا د ادیبانو شاعرانو یو ذمهواري نه جوړېږي چې دویمه چې د دې راپاڅي او په انقلابي سطح باندې چې د پښتون قوم چې په شعوري توګه باندې رایښ دي او په شعوري توګه چې دوی دا قوم په یو لاره باندې ورواچوي او د دوی د حقوقو د دوی د وسایلو او د دوی د محرومو چې دی نو د هغې ازادو شي سمه ده په دې به مونږ بالکل لالا په دې باندې خبرې اترې کوي نړۍ مننه کوم قربان ډېره مننه ورو یو سوال هم پرېښودو چې په هغه سوال به هم خبرې به کوم چې آیا د شعراو او ادیبانو چې کوم دی نو یو ریسپانسیبیلیټي ده چې مونږ وایو چې ډېر وخت نه چې دا سیز به نن ختم شي سبا به ختم شي خو بهرحال هغه سیز د ختمېدو نامه نه اخلي او هغسې مونږ وایلیټ کېږو هغسې زمونږ د چا خبره چې وینې تویېږي قربانیانې ورکوو او بیا هغه قربانیانو پورې خندا هم کېږي نو یا خو دا خندا بس کړی شي پهله سر کې خدا بس کړی شي خو دا خنداګانې بیا کیسه نوره ګډه وډه یو بل څیز ته بوځي سلام علیکم وعلیکم السلام او ستا مسکالو
او کېدای شي کال خو بهر د نیټورک د لارې چې کوم دی ستونزه وي د هغې د وجې چې کوم دی نو ستا کال په مس کال کې بدل شو. دوباره کوشش وکړه ټرای وکړه چې په لاین باندې راشي یو دوه کال چې نور اخلم بیا پس د هغې نه بیا راځو خپل په دې باندې نظر ساتو. سلام علیکم. هلو سلام علیکم. وعلیکم السلام. د بعضې خلکو چې کوم دی نو نیټورک ښه نه یا خو د ټي وي سره بالکل جغت ودرېدلي نو هغوی د ټي وي ته انتظار کوي. نو ټي وي ته به انتظار ځکه نه کوو چې هلته به ډیلی راځي زمونږ خبرې به لږ شانته ډیلی راځي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی څنګه یې خیر؟ جوړ په خیر. بس تاسو د اختر مبارکي در کوم. خیر مبارک. خوراکۍ مې څنګه ده ښه ده؟ شکر الحمدلله ښه یو. تاسو خیر؟ بس خیر خیریت دی. هله دا خو رښتیا زمونږ هغه د چا خبره چې قرضدارې دي ها دا خو مونږ ګوره تاسو مونږ سره د روژې نه وړاندې وعدې کړی چې مونږ به هغه حلیم رالیږو او بریانیانې به رالیږو اختر مو ښه تېر شو؟ شکر الحمدلله ډېرې ښې چې بس الله یې ساتي په مونږ. نور مو خبرې واورېدې نن چې مېلمه را سره ناست دی نن مونږ لږ داسې په دې ژبه باندې لږې خبرې اترې کوو او ضروري خبره ده چې په پښتونخوا کې څوک ژوند کوي که په ښار کې هم ژوند کوي او پښتو وایي او هغه ژبه که هینکو ولې نه چې کوم لوکل زموږ ژبې دي هغه ولې نه خو هغه پښتون ګڼلی کېږي هغه پښتو چې وایي نو یقینا په پښتو باندې خبرې کوو. تاسو هم چې کوم دی نو ټیچینګ کوئ نو د دې څیز نه به خبر یې چې لکه د ژبې ضرورت چې کوم دی نو څومره زیات دی. بس زلیخې کیسه مې وکړه خو دغه مې ووې چې نن په ژبه باندې خبره کوو تاسو به څه وایئ؟ جی جی ستاسو आवाज بالکل برابر راځي. هلو زما आवाज درځي؟ نړۍ مننه کوم خوراکۍ او بس که خیري سبا به انشاءالله بیا به چې کوم دی نو که خپرونه داسې ریګولري نو هغه په روټین کې به انشاءالله بیا ګپ شپ لګو. ډېره دا زموږ ریګولر مینوال دي او ریګولر مونږ یو موضوع باندې راځو نو یقینا په موضوع باندې اکثره خبرې اترې وشي. کوم ورځ باندې د خوراک موضوع وه نو دا خوراکۍ را سره واده کړې وه چې مونږ به چې کوم د ښاریانو کوم پخلي دي هغه به تاسو ته رالیږو او هغې نه به تاسو چې کوم خوندونه یو کال به بل اخلم او هغې نه پس چې کوم دی نو مونږ خپله گفتګو بیا خپله جاري ساتو. یو شعر سوال پکې چې کوم دی نو هغه ډېر امپورټنټ و خو بهرحال په هغې باندې بهرحال مونږ په دې خبرې کوو. لاله سوال راغه چې په سوال خو تاسو پوه شئ ځان مې پوه شئ د امجد اسلام صاحب چې کوم تپوس وکړو جی دا زما په دې مخکینو خبرو کې د دې خبرو جواب موجود دی چې د سټیټ ذمہواري هغه به د قام تربیت کوي هغه به د قام د حقونو پاسداري کوي هغه به د قام د صحت خیال ساتي هغه به د قام د چی ډوډۍ شیلټر جامې د دې خیال به ساتي. نو زه به دا ووایم چې زما په خیال سره سټیټ هغه ذمہوارۍ سره ته نه رسوي. د سټیټ نه پس بیا په دې وطن کې سیاسي پارټۍ موجودې دي نو سیاسي پارټۍ د خپله وسه پورې د خپله حده پورې لګیا دي او خپل کار کوي او د خپل ورکر تربیت کوي. خو که ستاسو خیالي چې کله الیکشن وشي نو په 2014 په دې الیکشن کې 53% خلکو ووټ استعمال کړی دی زما د اطلاع مطابق یا زما د سټډي مطابق. نو دا 40% خلک چېرته لاړل. بیا په دې 53% خلکو کې څه خلک هغه هم دی چې د یوې سیاسي پارټۍ سره یې وابستګي نشته بس راغلي دي او چېرته یو پروګرام لا یا چا پرسنالټي لا یا چا رشته دار لا یا چا علاقایي د علاقې سړي له یې ووټ ورکړی دی. نو 50% خلک یا 60% خلک د سیاسي پارټو سره دی.
ما چې خبره وکړه چې دا ادبي تنظیمونه د تاسو چې کومه سوال راپورته کړی دی چې په منظمه طریقه باندې دا قام راچوت کړی شي زمونږ سره یو عالمیه شوې ده هغه راسره دا شوې ده چې مونږ معاشي طور دومره کمزوري یو چې مونږ د ډوډۍ نه بلې خبرې ته وزګار نه یو نه لکه د قام د ترقۍ په متعلق لکه زه به دا ووایم ټول شاید چې څوک وزیران مشیران ام پی ایګان ام ان ایګان که دا پروګرام داسې نه اوري چېرته ریکارډینګ به واوري چېرته په سوشل میډیا به واوري چې کوم سړی دله راځي نو دته به وایي چې زما ټوټۍ ده زما کوڅه ده زما نوکري ده زما ده هېڅوک به په اجتماعي خبره کې نه راځي چې زما کالج دی زما سکول دی زما اسپتال دی زما پوره لاره ده زما سړک دی داسې به نه نو قوم تربیت په داسې طریقه شوی دی چې لکه هر سړی په ځان باندې مین او په ځان مین په دې دی چې پوهېږي چې یاره په یو سیاسي پارټۍ کې یو بل سړی دی نو هغه یې نوکري هم ورکړې ده او هغه یې کوڅه هم جوړه کړې ده او ټوټۍ ورته هم لګولې ده نو ما ته دې هم یو سړی ولګوي اوس ادبي تنظیمونه چې دي د دوی سره خو هغه وسایل هم نشته لکه زه به دا ووایم چې زه په کوم تنظیم کې زه ډېر په دعوه سره دا وایم چې زمونږ دغه تنظیم اوس کال نیم کې لږ ملګري لږ په خپلو روزګارونو باندې یا څه نورې خبرې زیاتې شوي دي نو یو کال نیم نه وړاندې زه په دعوه سره دا وایم چې مرستیال لیکوال مل ملکڼ د دغه صوبې د ټولو نه فعال رجسټرډ ډېر ټیک ټاک تنظیم دی اوس هم خپل کار کوي مونږ په مختلف په تیر حکومت کې یو بل راغی په اسمبلی کې حسبه بل مونږ په حسبه بل باندې په ملکڼ کې په بټخیله کې یو سیمینار وکړو چې آیا دا به د معاشرې هغه ضرورتونه پوره کړي چې کوم دي او ډېر لوی لوی انټلیکچوال په هغه وخت کې ډاکټر فاروق دی الله پاک وغي ژوندی و هغه مونږ راوستی او سیکټري لیول خلک هم راوستی او ډېر خلک او په هغې مونږ خبرې لکه دا یو ادبي تنظیم دا کار کړی دی مونږ په ایشوز باندې خو خبره کولی شو خو بله خبره دا ده چې شاعري یا چېرته قلمکاري دا خو پروپیګنډه کېدی هم نشي زمونږ خو اولنی مذهب چې دی زمونږ خو اولنی ترجیح چې دی نو هغه انسانیت دی زه به د ټول انسانیت لپاره خبره کوم بیا چې داسې ورو ورو راټولېږو چې خپل قام ته به راورسو پښتو ته به راورسو او دا یو ایشو وختي ما په خپلو خبرو کې هم چې د اسلام صاحب تاسو له دا جواب در کوم چې د پښتنو سپکاوی وشو پښتنو پورې وخندلی شو د پښتنو قربانۍ چې دي نو هغې پورې وخندلی شو لکه په یو شعر کې پکې داسې هم ویلي چې لکه بم راوغورځېږي نو داسې خلک کوي ورسره نو هغه دا ایشو راپورته صرف او صرف ادبي تنظیمونو او شاعرانو ادیبانو کړه او ما مخکې مو وی چې د شاعرانو ادیبانو کار دا دی چې دی به تاله آیډیا درکوي او سیاسي پارټۍ به هغه آیډیاز چې دي مخ په وړاندې بولي خو یو خبره بله کې هم کېږي چې زمونږ اوس فرض که زه خبره وکړم نو که زه ښکاره طور د چا سیاسي پارټۍ ملګری نه یم نو که د پښتنو په حق کې ډېره درنه خبره هم وي خو زما خبرې له څوک وزن نه ورکوي دا وایي زما ملګری نه دی دا د دې پارټۍ سړی نه دی زما په خیال سره د پښتنو چې کومې پارټۍ دي زه نومونه دلته اخیستل غواړم ټول پښتانه لیډران چې دي لکه که د جماعت اسلامي سراج الحق صاحب دی او که د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب دی او که د مسلم لیگ نون امیر مقام انجینیر صاحب دی او که افتاب خان دی او که اسفندیار خان دی او که محمود خان دی او که د پیپل پارټۍ همایون خان دی زمونږ په دغه صوبه کې زه خبره کومه دا ټول پښتانه دي ټول په قام او په خاوره داسې په خټه داسې پښتانه دي نو دا ژبه چې زمونږ دا خو زمونږ شریکه ده او زه د دې شیشې په واسطه سره دا خبره کومه چې پښتانه که ټول رایوځای کېږي نو دی به په یوه خبره نشي رایوځای کېدی پښتانه لیډران هم پښتانه ورکران هم او پښتانه عوام هم دا به په دې ژبه رایوځای کېږي او چې دا ژبه هر سړی اون کی او وایي چې دا لکه زه به دا ووایم مذهبي پارټو مشران چې دي زما د یادو زمونږ په کور کې به جنګنامه او وفاتنامه او عهدنامه او نورنامه دا واړه واړه کتابونه پراته وو دا به په پښتو کې وو دا به زما د مور نه مونږ وې دا به بیا مونږ وې دا په پښتو کې کتابونه په څومره چې مدرسې وې په مدرسو کې د فقه او د مونیا او خلاصه او دا کتابونه به هم ټول په پښتو کې وو او اوس هم په پښتو کې پښتو داسې نه ده چې زموږ سره یوه مسله دا وشوه د خبر په ریکارډ راځي چې مذهبي پارټو
خصوصا جماعت اسلامي هغوی پښتو چې ده نو دا د یو بل سیاسي ګوند ته پرېښوده چې دا ګنې د هغوی ده داسې نه ده دا د هغوی ریسپانسبلټي دا زموږ د ټولو په شریکه ده او بل طرف ته دغه سیاسي پارټۍ دغه عوامي نیشنل پارټي زه به یاده کړم هغوی ته وکړه چې دا اسلامي بالکل د جماعت اسلامي ته دوی ته پرېښودو حالانکې اسلام او پښتو دا زموږ په شریکه میراث دی په دې د دې دواړو د سوري لاندې که موږ روان یو نو پښتانه به زما دا ایمان دی چې پښتانه په اسلام باندې او په پښتو باندې پوره عمل وکړي نو پښتانو دا ستونزه به حل شي د پښتانو د خاورې نه به دا جنگ جګړه دا سیس چې دی دا به تې وځي او به هر حال زه خو داسې تجزیه نګار هم نه یم او سیاسي سړی هم نه یم خو دا لوبه یوازې د پښتنو نه ده دا یو بین الاقوامي لوبه ده یو بین الاقوامي قوتونه په دې ځای کې مطلب دا دی چې لګیا دي اوس خدای پاک مونږ له خاوره داسې راکړې ده خدای پاک مونږ له تهذیب او تمدن داسې راکړی دی خدای پاک مونږ له خویونه او حوصله داسې راکړې ده چې د ټولې دنیا د دې فاتحینو او د دې دنیا دا خلک چې د دې مرکز ګرځېدلي یو خو ډېره د تشویش خبره نشته انشاءالله زما په خپل خدای یقین دی زما په پښتنو په لیډرشپ باندې یقین دی چې پښتانه به ښه ټیک ټاک خپل مرام ته د ترقۍ او د امن سره رسي